دا د جاهل او د بې غیرته خلک دي، دا صرف کلیمونه لګوي، خلک صرف شرموي. ثبوت دوی. السلام علیکم، زه یم ستاسو ورور ستاسو ملګری کبیر خان. پر سیټ چې تاسو ته را کومه ویډیو ښکاري ده وګورئ، بیا په دې باندې لږ ګپ لګو چې جان حبیب لالا بیا څه قیسې شروع کړي دي. تو کمره باندې دغه کمبله باندې یا مطلب په شي باندې موبایل داسې ودروه ځان ته لږه لرې لاړه شاوخوا چې زه ستا بدن باډي زه ستا وګورم. نو دا کاریان به داسې دي، د کاریانو نوم وشرمولو ځان ساتئ د داسې قسم. ښه دا ویډیو موږ ته په دې ویډیو کې دوی ته بحث کړی دی. دې جینۍ دې سوه په قاري صاحب یو قاري صاحب دی په هغه باندې څه کلیم لګولی دی چې دې قاري صاحب ما ته داسې خبرې کړي دي چې ته موبایل ځان ته لږ لرې ونیسه او کپړې لږې ښکته بره کوه، ویښته راخوارږه چې ستا باډي وینم او دا او نه هغه داسې دا غول غوشانې خوړلي دي. ګوره پهله خو د دې دپاره پروف پکار دی. الریډي دې سره څه پروف شته دی نو صحیح د دې سره خو دې په موبایل باندې خبرې کولې، ریکارډنګ یې کړی، کم از کم چې دې خو ته ریکارډنګ کړی وی، ریکارډنګ خو دې خلکو ته شو کړی وی که نه. دا د جاهل او د بې غیرته خلک دي، دا صرف کلیمونه لګوي، خلک صرف شرموي. ثبوت دوی سره نه وي چې ثبوت ورسره چې په کار وي، دوی سره اوس ثبوت وی که نه چې اوس یې موږ ته په سوشل میډیا باندې ښودلی وي. نو د دې قاري نه به هم بیا موږ کمیس پرتوګي ته وایي چې ته څنګه دا شی کوې. خو هسې بېسه په چا باندې کلیم لګول نه وي په کار. او خاص کر دا میسج زما جان حبیب ته دی. جان حبیبه ته لاړې او ایوب خان شیرپاو نه تا کمیس پرتوګ ویستل، هغه هم دقه رنګ یو تور سرې سره امداد کوو، ځان سره یې په دیره کې کېنولي وو، کسان ورسره وو، امداد یې ورله ورکوو، پیسې خپله ویډیو ته جوړوله دې دپاره د امداد دپاره چې هغې سره امداد کوو، ځکه چې په دې ویډیو باندې الریډي دوی ته هم څه میلاویږي، دوی هلته دا خلکو ته هم شو کوي چې موږ خلکو سره امداد کوو. په هغه باندې جان حبیبه تا ډېر غلط کلیم ولګو، تا په هغه باندې ډېر د بېعزتۍ کلیم ولګو. نن ته په خپله بېعزتۍ تا ستا مجال سره چې تا ځان سره پردۍ زنانه کېنولې ده او ته دغه کې دا ویډیو جوړې، په کار وه چې تا هم ځان سره کور کې کېنولی وې، خپله ښځه دې ځان سره خوا کې کېنولی وې، یا به دې په ویډیو کې نه راغستې، دا به دې راغستې وې. ستا کار سره چې دا تا ځان سره په ګاډي کې کېنولې. دا ګیمونه دي، ګیمونه والې اورېدل، دا ګیمونه مه جوړوه. دا هغه سړي ته وایه، نه هغه سړي ته چې کم پې نه پوهېږي، شودی جاهلی. خدای دې غر نه که غر خوی نور به هم غرق شي. په مولیانو پسې خبرې مه کوه، تباه او برباد به شي. تا ته د یو مولا او تا ته د یو علم د حیثیت پته شته چې د هغه څومره درجه ده، او هغه له دا درجه ورکړې چاله بې غیرته چې ته په هغه پسې خبرې کوې. پته نه لګي چې ته له کمې خټې جوړې، څه شی او څه شی نه یې، خدای خبر شه. ویډیو چې څومره هم شیر کېږي، شیر یې کوي، دا هسې بکواس دي او غولې خوړلي دي. د سره داسې بې غیرته انسان سپورټ کوئ مو.